کېچونه دې خطا کړل ټول غورځوي لاندې په ځمکه مه کوه اشمته مه کوه اشمته تاته سلامونه دوستانو جوړ تکړه غیرت دې کلاري ده خلکو ډېرې ویډیوګانې جوړې کړي چې اشمت باید لرې شي د کپتانۍ نه او داسې شي او هغسې شي خو زه هم وایم چې اشمت ته پکار ده چې په حیا او عزت باندې نور د کپتانۍ نه استعفا ورکړي نو دا به د ده لپاره ښه نو خلک به اوس وایي که نه چې د ده په ځای باید څوک راولي زیات خلک وایي چې باید ابراهیم ځدران کپتان شي څوک وایي چې ګوربز کپتان شي څوک وایي درویش رسولي کپتان شي خو زما نظر دا دی چې دا ټول ځوانان دي ماشاءالله ښه بیټینګ کوي د ابراهیم ځدران چې دی که نه دا بیټینګ په کپتانۍ باندې مه خرابوي ځکه دا زیاتره وخت کې چې کوم دا بیټسمین ښه بیټینګ کوي نو هغه باندې چې کپتانۍ فریشر راشي نو بیا هغه ډېر زیات خرابېږي خو د افغانستان دپاره زما په نظر باندې نجیب الله ځدران چې تجربې د افغانستان ټیم ته راولي او کپتان یې کړي عمر یې دومره نه دی تقریبا 22 کاله عمر دی چې 3 کاله د افغانستان دپاره کپتاني وکړي نو ماشاءالله تعالی بیا به ابراهیم ځدران هم لږ نور هم پوخ شي همداسې درویش رسولي دی یا ګوربز دی لکه به نور هم تجربه ترلاسه کړي د 6 کاله یا 3 کاله نجیب ځدران د افغانستان کپتاني وکړي ځکه هغه په شپږیزه کې هم کپتاني کړې ده او په کورني کرکټ کې ډېره راس کپتاني کړې ده نو زما په اند نجیب ځدران به د افغانستان لپاره ښه کپتان ثابت شي تاسو پکې څه وایئ تاسو هم کمنټ کې ولیکئ که داسې راځئ نجیب الله ځدران ته یو وضجت کړو په الله مو سپارمه د په خدای په امانه او ټکو